سلام درنو لیدونکو ستړي مشئ. د کانونو پټرولیم وزارت وایي د قشقري د 80 زره ټنه خام نفتو د پلور لپاره بولۍ ترسره شوه. یاد اندازه خام نفت چې ټولیز ارزښت یې له 10 میلیون ډالرو څخه زیات دی. داوطلبۍ کې له نورو ګډونوالو شرکتونو څخه د یما پټرولیم شرکت مسؤلینو په لوړ قیمت وپېره. د کانونو پټرولیم سرپرست وزیر د قشقري د خام نفتو پلور داوطلبۍ په مراسمو کې ویل دا لومړی ځل دی چې افغانستان د نفتو استخراج کوونکی او تولیدونکی هېواد شو. نوموړی وایي چې یما پټرولیم شرکت د قشقري د خامو 80 زره نفتو په داوطلبۍ کې د نورو ګډونوالو شرکتونو څخه په لوړه بیه یاد اندازه نفت وپېرل. بل لوري ته د کار او ټولنیز چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی د قطر حکومت په رسمي بلنه دغه هېواد ته سفر کړی دی. د دغه وزارت وایي چې سرپرست وزیر په دغه سفر کې د قطر د کار وزیر او نورو لوړپوړو چارواکو سره په یاد هېواد کې د افغان کارګرو په ستونزو او د هېواد ته د مهارت لرونکو او نیمه مهارت لرونکو افغان کارګرو د لیک په تړاو خبرې وکړې.